دا چې غیرت هیجان الغضب پورته کېدن د غضب او د خوشکې ته ویل کېږي د دغه وجې نه چې څوک د تا په خصوصي حقوقو کې ځان در داخل کوي نو تا ته خوشکه راځي دغه ته غیرت وایي. حضرت نبی علیه السلام انسان هم غیرت لري، مؤمن الله هم غیرت لري، خو غیرت الله دا ده چې مؤمن هغه کار کوي چې حرام ده. څه معنا؟ غیرت سره خو غضب ده، هیجان الغضب. سړی چې د ده ښځې ته څوک ګوري ده ته خوشکه ورځي، که د ښځې سره څوک غږیږي په غلط اراده باندې ده ته خوشکه ورځي، یعنې څومره منافع چې د ښځې دي خو د میړه دي، چې بل څوک ځان ورپکې شریکوي ده ته خوشکه ورځي. ناروا ده. الله تعالی چې د حرامو نه منې کړي چې حرام څوک کوي نو الله تعالی په غضب کېږي. ولې؟ وایي موږ بندګان یو، بندگی حق صرف د الله ده، بنده به د چا یو؟ د الله. او دا چې په ګناه لګیا شو د الله بندگی مې وکړه که د نفس بندگی مې وکړه. افمن اتخذ الهه هواه، چې د خپل نفس په خواهش باندې لګیا شو د الله ګوره اطاعت بندگی حق د الله و چې ټول بندگی به د یو الله کوي. تا د الله بندگی پرېښوه د بل بندگی نو لکه د الله سره د شریک وي، نو په بندگی کې خو د الله سره څوک شریک نشته، چې څوک دې ور شریک کړي نو ده ته په غضب ورځي. هره ګناه چې کېږي الله تعالی ورته په غضب کېږي. بیا خاص کر دا چې څوک د الله د وړاندې د الله د مینځ سره زنا کوي. موږ ټول غلامان یو، ښځې ټولې میندې دي او په هېڅ ځای کې هم د الله تعالی نه پټېدی نه شو. نو چې څوک هم د کومې ښځې سره زنا کوي دا لکه د الله تعالی د مینځ سره د الله د الله د وړاندې. خو دا ځان ته خبره ده چې الله تعالی ډېر صابر ذات ده، ډېر حلیم ذات ده، زر انتقام نه اخلي. په کفر کې ما 80 کاله ژوند ورکوي، 100 کاله ژوند ورکوي، خو چې وخت غضب راغی بیا انتقام اخلي.